أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا هم ښه راغلاست نن خپرونې ته. قدرمنو لیدونکو اورېدونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 5 کالو په جریان کې د هغه راپدې خوا د سباون تلویزیون ادارې لخوا د حفظ او د قرأت سیالۍ په خپل شخصي لګښت په کار باندې اچول کیږي. له همدې سببه ششکال بیا هغه وخت را رسېدلی دی چې د سباون ادارې لخوا د حفظ او قرأت سیالۍ د حافظانو او د قاریانو د ذهن د فراختیا او د ښه پیاوړتیا په خاطر باندې بیا سباون تلویزیون رادیو د حفظ او قرأت سیالۍ په لاره اچولې ده. زموږ سره په دې خپرونه کې داوران دي قاري صاحب عزیز الرحمن، قاري صاحب بدیع الدین اغا او قاري صاحب سعید الدین او قاري صاحب جند الله اغا. د خپرونې د آغاز د تلاوت لپاره بلنه ورکو قاري صاحب سعید الدین ته چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه راته تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله في عمرك. قاري صاحب سعید الدین چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړل، نړۍ مننه ترې نه کوو. راځو د حفظ و خپرونې ته چې زموږ سره کوم حفاظ کرامو ګډون کړی دی د هغو نومونه اخلو: حافظ عزیز احمد، حافظ داد الله، حافظ ولی محمد، حافظ احسان الله، حافظ نثار احمد. راځو د خپرونې د امتحان په لور باندې بلنه ورکو.
حافظ عزیز احمد ته چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه ورواوروي. حافظ عزیز احمد. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. حفيظ صاحب عزيز الرحمن رازح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز أحمد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب عزیز الله و چې ستاسې مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړل. راځو قاری صاحب عزیز الرحمن په لور باندې چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي. ماشاءالله قاری صاحب عزیز احمدو چې ستاسو په وړاندې تلاوت وکړو. ماشاءالله قاری صاحب تکړه دی او انشاءالله د لا بریا په هیله یو، خو باید د په دې باندې بسنه ونه کړي او د خپل قرآن شریف یا قرآن مجید تلاوت او تکرار ډیر وکړي، چونکې د دغسې سیالۍ دپاره ځکه چې دا په ټول قرآن کې د دوی څه پوښتنې کېږي، نو دا باید ښه پوره آمادګي ولري. انشاءالله تکړه دی. جزاکم الله. ستاسو نظر واورېده سو. قاری صاحب عزیز احمد ته پر دغه باندې خدای پاماني ورکو، الله دې ملسه. قاری صاحب حافظ عبد الله ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته. قاری صاحب حافظ صاحب داد الله ته بلنه ورکو. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. شروعك في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء منبثا. صدق الله العظيم. حافظ صاحب جند الله آغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن
أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب داد الله و چې ستاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، راځو حافظ صاحب بدیع الدین هغه ته چې د قاری صاحب داد الله پر تلاوت باندې نظر ورکړي. ماشاءالله حافظ داد الله ډېر پورې سوالو ته جوابونه ورکړل چې لږ عربیت ورسره درلوده ډېر ښه خوند دی. ماشاءالله ان شاء الله هغه الله مهربانه دی قرات وایي اوس چې نور به عربیت ان شاء الله سم کې. قاری صاحب داد الله ته پر دغه ځبانې خدای فمانه ورکو الله دې ملسه. قاری صاحب حافظ صاحب ولی محمد ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه ورواوروي. حافظ صاحب ولی محمد ته بلنه ورکو. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي والدمع يجري. برابروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. شروعك في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله في عمرك. حافظ صاحب ولي محمد چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. عربسو د داورانو حافظ صاحب سعید الدین د قاری صاحب د حافظ صاحب پر تلاوت باندې پر حفظ باندې نظر ورکړه. ماشاء الله حافظ صاحب ولي محمد سوالو ته ډېر ښه جوابونه وویله، ولیکن دته دا پکار ده چې د قرآن کریم د تلاوت پر وینا د یغه ور وکړي. پختګي لري البته لب لهجه صحیح نه ده، لب لهجه ته ضرورت لري، تجوید ته ضرورت لري، نور نو قاری صاحب ته د لا بریا پهیږي. ماشاءالله حافظ صاحب ولي محمد چې سوالو ته جوابونه ویله پر دې ځای باندې حافظ صاحب ولي محمد خدای پاماني ورکو، الله دې ملسه. څلورم حافظ صاحب راغواړو. حافظ صاحب احسان الله ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو داور صاحبان ته خپل سوالونه جوابونه ورکړي. حافظ صاحب احسان الله ته بلنه ورکو چې راسي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم من جهنم مهاد ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ولهم فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الذين هم عن اللغو مؤمنون والذين هم في زكاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. حافظ صاحب احسان الله و چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، را بسو قاری صاحب عزیز الرحمن ته چې د حافظ صاحب احسان الله پر تلاوت باندې خپل نظر ورکړي. راګوزي کو حافظ احسان الله ته چې حافظ احسان الله سره پوښتنې وکړي، خو متاسفانه چې دا یو څه در سام لاندې شو او پښتنو ته صحیح جواب ورنکړو، نو د ده د لا بریا په هیله یو او د ته پکار ده چې دی د ځان څخه سام لرې کړي او پښتنې ته دا شکوره غوږ ونیسي او د هغه بعده بیا دی شروع وکړي چې کله ورته استاد یا قاري صاحب ووایي نو د هغه باید دا بیا شروع وکړي او دا بیا جواب وکړي. بالکل حافظ صاحب یقینا ما ته په دې ځای کې ډېر یو افسوس ودرېدی چې دا سباون ټلویزیون یو اداره ده چې دا د قرآن مجید د حفظ او د سیالۍ کار په لار اچوي. تاسې ولیده چې زموږ حافظان الحمدلله حافظ صاحب ښه استعدادونه لري، لیکن دوی بیچارهګان دومره تر سام لاندې چې راسي لار ځینې ورکه سي چې زه چیرې کښېنم. دا خاص وجه دا ده چې دوی بیچارهګان تر سام لاندې دي. الله جل جلاله دې د سباون ګروپ مشرتابه ته او کوم چې هغه کارکوونکي همکاران دي الله دې د خپل درباره سره ورته اجر عظیم ورکړي چې دوی هر څوک چې د قرآن خدمت کوي د الله د دین خدمت کوي موږ یې ملاتړ موږ دعا یې ورته کوو. حافظ صاحب راځو حافظ صاحب احسان الله ته پر دغه ځای باندې خدای پامانۍ ورکو. اخري حافظ صاحب چې حافظ صاحب نثار احمد دی راغواړو یې حافظ صاحب نثار احمد ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه ورواوروي. حافظ صاحب نثار احمد ته بلنه ورکو چې راسي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. شروع حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. شروع في السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله. حافظ صاحب نثار احمد چې تاسو مخکې وخپلو سوالو ته جوابونه ورکړل. حافظ صاحب سعید الدین تا ته کم احساس او کم فکر ودرېدی؟ زه خو نن د دې حفاظو څخه ډېر متاثره شوم چې دوی راتله بیچارهګان لار نه ورته معلومېدله چې چیرې کښېني. ډېر د افسوس دی په دې راته ودرېدی چې خدای پاک زموږ و ملي تجارانو ته هغه کم خلک چې د دې توامندي لري چې د دې حفاظو د قراو دپاره داسې سیالي په کار واچوي څومره به ګټه ولري. سبحان الله. دا به یو ستر دعوت او دا به یو خاص خدمت د الله تعالی د دین لپاره. زه یقینا ډېر خوشحاله سم واقعا چې استعدادونه سته، خو دا چې کار نه دی پر سوی نو کار ته ضرورت لرو، اړتیا لرو، باید کار پر وکړو. نو حافظ صاحبانو ماشاءالله سوالو ته ښه جوابونه ویل، خصوصا دغه ماشوم حافظ صاحب ډېر خوند یې په وکړي، خو لیکن دغه صحیح جوابونه ویل په دې معنا نه سو چې دی نو بالکل ډېر ښه دی یا کار ته دی اوس هم اړتیا لري. دی باید پر تجوید کار وکړي، پر پختګي باندې کار وکړي او دغه رنګه د حدر پر ادا باندې کار وکړي، نو بیا به دی کامل حافظ. جزاکم الله. حافظ صاحب نظر مو واورېدی. حافظ صاحب نثار احمد ته د خدای په معنی ورکړو پر دغه ځبانې الله دې ملسه. ګرانو کتونکو زموږ د همدې ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د الله په امان، الله مو ملسه شاد او بریالي او کامیاب اوسئ. تر بیا پورې چې ستا په چوپړ کې ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د الله په امان. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري